السلام علیکم، زیم صاحب زره او تاسو کتل صاحب زره افیشل یوټیوب چینل. په فیسبوک او یوټیوب باندې کار کول څنګه دي؟ آیا د فیسبوک او د یوټیوب د لارې تاسو پیسې ګټلی شئ او کنه؟ دې پلیټ فارم ته راتل پکار دي او کنه؟ زیاتره دوستان دغه پوښتنه کوي، څه تعلیم یافته دي او څه غیر تعلیم یافته دي. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه حقیقت وایم. ویډیو سکپ کوئ مو تر اوسه پورې. تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. زما چې کومه شخصي تجربه ده د تیرو شپږو کالو په یوټیوب او په فیسبوک، تاسو فیسبوک ته او یوټیوب ته راشئ او پیسې وګټئ. تاسو دومره روپۍ ګټلی شئ چې تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی. هغې کې تاسو خپل بینک بیلنس جوړولی شئ، کور ځانله جوړولی شئ، هر څه پکې تاسو کولی شئ. خو په یو شرط چې تاسو خپل ریل کانټینټ جوړئ. پتا کې ټیلنټ دي، پتا کې هنر دي، پتا کې سکل دي او ته خپل کانټینټ جوړئ او هغه اپلوډ کړئ. بلکل ته د کامیابۍ طرف ته تللی شي. او که ته وایې زه به هغه ځای نه ویډیو ډاونلوډ کړم او بل ځای نه به ویډیو ډاونلوډ کړم او نان کاپي رایټ ډاونلوډ کړم. اکثر کسان دا خبرې کوي چې نان کاپي رایټ ویډیو کې ایډیټینګ کوه او هغه اپلوډ کوه. نو دا بلکل فالتو خبرې دي او فضول خبرې. که دغه طریقه وي نو ته بلکل یوټیوب ته او فیسبوک ته مه راځه، څو چې تاسو سره خپل ریل کانټینټ ولري. که په دغه سوچ باندې تاسو یوټیوب ته فیسبوک ته راځئ نو هېڅ چارې مه راځئ، هسې خپل ټایم به ضایع کوئ او تاسو چارې هم روپۍ نشئ ګټلی. دویمه خبره یاد ساتئ، که چېرې ته وایې زه فیسبوک ته یا یوټیوب ته راشم او په اولنۍ میاشتې کې به زه روپۍ وګټم، زه به ډېرې زیاتې روپۍ وګټم، خو په دې سوچ بلکل مه راځئ. په دې کې هغه سړی کامیابېږي چې چا شوق وي ویډیو جوړول، ویډیو کریټ کول، دې کې هغه سړی کامیابېدی شي او هغه غواړي چې هغه خپل شیزونه دنیا ته وښیي، نو هغه دې کې ډېر زیات زر کامیابېدی شي او ډېر زیات زر نوم په دې جوړولی شي. په دې کې به اول خپل نوم جوړئ. کله چې ته خپل نوم جوړ کړه نو پیسې به ته الریډي سټارټ شي. دا پکې ډېره ضروري خبره ده. او که تاسو د خلکو د خبرو پسې ځئ چې دلته نه به زه نان کاپي رایټ ډاونلوډ کوم او هلته نه به ډاونلوډ کوم او هغه به اپلوډ کوم، نو داسې ته هېڅ چېرې نشي کامیابېدی. خپل ریل ټیلنټ به خلکو ته شو کوئ، هسته به ته کامیابۍ طرف ته ځې. او دا خبره هم یاد ساته چې ته ویډیو جوړه کړي او هغه یوټیوب ته یا فیسبوک ته اپلوډ کړي نو په لکونو روپۍ به درته راځي. دا دغه شان دی هم نه ده، دا فول ټایم جاب دی. خلک وایي ته پارټ ټایم جاب کوه، دویم ټایم راځه، نو هېڅ چارې به داسې ونه شي. دا فول ټایم جاب دی، لکه چې څنګه په آفس کې یا په نور څه دفترو مفترو کې چا سره فول ټایم جاب کوي، 12 घंटे ډیوټي شته، 8 घंटे ډیوټي شته، نو ته به پس ته کامیابۍ طرف ته ځې. ته به خپل کانټینټ اپلوډ کوئ او هغې باندې به ایډیټینګ کوي او هغه به جوړوي، نو په دې باندې به ستا کار ټیک ټاک چلیږي. په دې کانټینټ باندې به سوچ کې کیمرا ورک دی، ایډیټینګ دی، اپلوډینګ دی. دا فول ټایم جاب دی. زیات ملګري دا به په سیکنډ ټایم کې شروع کړم، نو کله هم ته کامیابۍ طرف ته نشي تللی. دا فول ټایم جاب دی، دې له به ټایم ورکوئ، پس ته به ته کامیابېږي. ځکه چې دا کم نه دی، زیات خلک دا کم ګڼي. فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر، نور داسې څه ویب سایټ دي، نو دا کم نه دی، دا فول ټایم دی. دې له به فول ټایم ورکوئ، ځکه دې کې به ته هر څه ته ګورې، ځکه چې ته دنیا ته خپل ټیلنټ ښایي. تا سره چې کوم مټیریل یې هغه ته پوره دنیا ته شو کوئ. یا ساتئ ملګرو، په یوټیوب، په فیسبوک، په انسټاګرام باندې پیسې ګټل اسان کار نه دی. پتا کې ټیلنټ وي، چې پتا کې هنر وي، نو بیا پیسې ګټل بلکل اسان کار دی. چې تا سره ریل کانټینټ وي، ته ایډیټینګ نشي کولی، ته کیمرا ورک باندې کار نشي کولی، نو ډېره ګرانه ده. بیا هېڅ چېرته هم فیسبوک ته یوټیوب ته مه راځه. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که چېرته دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپل سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو لپاره هم له راکړئ اجازت. الله پامان.